زموږ اردوونکي محمد رحیم بشردوست را لېږلی دی پس له سلامو څخه پوښتنه کوي، وایي که چېرته یو سړی مسافر سي او بل هېواد ته لاړ سي، هلته نویشت روزې ونیسي، کله چې خپل هېواد ته راشي دلته اختر وي نو دی به څه کوي؟ روژه به نیسي او که به د خپلو خلکو سره اختر جوړوي؟ حضراتو چې تاسې راغلاست و د خپل وطن ته او د دې اختر ته کولی سي چې د دې د خلکو سره اختر جوړ، ولې دغه مثلا راتګ د روژې او یا د اختر دا په حقیقت کې په هغه ځای اړه لري چې اته پکښې وجود لري. مسأله خو د اختلافیه چې اختلاف د مطالع معتبر دی که نه، عام طور کتابونه چې راوړي هغه اختلاف د مطالع معتبر نه بود، چې معنا دا د یو ځای د مغرب و خاطر روژه یا اختر سي او هغه صحیح خبر راورسېږي د مشرق و بلادو ته، دا کولی سي چې دا اختر جوړ کړي، روژه مثلا جوړ کړي. لیکن دوه کتاب استه بدائع شریف سم داسې معلومېږي او امام زیلعي رحمت الله علیهما هغه تشریف کوي چې وایي احوطهم دا چې د هر بلد دپاره خپل رویت، نو ته چې د خپل وطن ته راغلې او دې خلقو رویت کړی دي او د دې اختر دی، هسې اختر ورسره جوړ کړه، پر تا قضا د یوې روژې هم نشته. د دې جاته چې رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم فرمایي وایي دغه میاشت دا کله کله دېرش ورځې او کله کله نویشت ورځې، دغه چې نویشت وي دا هم پوره پر دېرش نیولې کېږي. الله جل جلاله د هغه درو مثلا 100 روژو ثوابونه ورکوي. دا کال چې دوی 360 ورځې دي، نو د دا 10 څخه چې دا 10 هره یوه په 10 باندې ضرب کړي نو یو صفر بل ورکوي و 10 ته 300 کېږي. شپږ په کوچني اختر کې چې بیا روژه ونیسي هره یوه په 10 ده و شپږو ته یو صفر ورکوي 80 کېږي، نو 380 هغه عرفي کال هغه هم دغه 380 ورځې دي، نو که دا نویشت ورځې وي هغه هم الله په 10 شمېري. او حضرات صحابه کرام فرمایي رضی الله عنهم اجمعین وایي هغه روژې چې موږ د علیه السلام مبارکه سره نیولې دي د رمضان هغه نویشت روژې دا مو وایي تر هغه 10 ډېرې نیولې دي، معنا ډېر داسې کلونه وه چې دغه روژې میاشت به 9 شپې وه، کله کله به 10 شپه رسوله. نو دا دواړې میاشتې شرعي دي، دواړې حق ونه کېږي. ستا دغه افطار و جماعت روژه خول په دې بلد کې چې د بله ځای راغلې غاړې دې نه بندېږي. والسلام.